کونړ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې یو بل پرمختګ رامنځته شو. چې د دې له لارې موږ خپل ټوله انرژي چې کور ده، مارکیټ ده، شفاخانه ده، که هر ډول سیستم یې غټ او واړه داسې دی د سیندونو په منځ کې حصار ولایت ده او له برق څخه محرومه ده. دې ترڅنګ یو بل نوې ټکنالوژي چې هغه افغانستان کې نوې ټکنالوژي ده، لا تر اوسه افغانستان ته نه و راغلې. ځان سره اول نه هات کړی چې موږ د افغانستان د 34 یا 38 میلیون نفوس په سرمایه باندې موږ تعلیم کړی. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت او عافیت جامې به پر تن لرئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او دا ځل هم د کونړ د آبادۍ د زیري سره. البته نور کله خو د هېواد د آبادۍ د زیري سره یو، خو نن د کونړ د آبادۍ د زیري سره. دوستانو د کونړ د آبادۍ د زیري سره داسې چې په کونړ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې یو بل پرمختګ رامنځته شوی. تاسې زموږ په تیرو خپرونو کې په کونړ کې خورا ډېر نور پرمختګونه ولیدل. راځئ نن درته په یوه نوې بڼه یو بل پرمختګ په کونړ کې وړاندې کوو. نو تاسې راسره تر پایه ملتیا وکړئ. د خپرونې په شروع کې به په دې پوه شئ چې په کونړ کې بل کوم پرمختګ شوی دی. وبخښه وروره. درنو لیدونکو، اظهار چې د کمې آبادۍ خبرې کولې او د کوم پرمختګ خبرې کولې، د هغې څښتن مې تر څنګ ولاړ دی چې همدا ټول جزئیات او دغه د آبادۍ یا د پرمختګ زیری به هم د دې د خولې څخه واورئ. انجینر صاحب نومرۍ کې خو ستړي مه شئ. ډېره مننه اظهار صاحب، کور ودان د کونړ ټي وي نه نړۍ مننه چې تاسې راغلی، زموږ د سیستمونو مو لیدنه وکړه. خدای مو راوله هر کله راسئ. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. لیدونکو ته تر اوسه ما لا دا نه دي ویلي چې کوم شرکت دی او په کومه برخه کې کار کوي. غواړم ستاسې د خولې څخه یې واوري او دغه زیری ترلاسه کړي. ډېره مننه اظهار صاحب. زما نوم انجینر یحیی ناصري ده. د کامسټ اسلام آباد یونیورسټۍ نه په 2020 کال کې له الکتریکل انجینرۍ څخه فارغ شوی یم. اوس د کابل پوهنتون کې د ماسټر اف الکتریکل الکترونیک انجینرۍ د 3 سمستر محصل یم. موږ چې کله له پوهنتون نه فارغ شو، موږ څو ملګري چې 3 واړه ملګري د کامسټ له اسلام آباد نه فارغ ول، هغه موږ راجمع شو، موږ یو سولري خدماتو شرکت جوړ. دا سولري خدماتو شرکت ته مو نوم د سن ایچ سولر سروسز کمپنۍ ورکړ. موږ غوښتل تر څو په افغانستان کې د پام وړ او بیا کیفیته سولر سیستمونه راوړو له نوې ټکنالوژۍ سره
د دنیا د اوسني عصر سره برابر. موږ آنلاین کنټرولینګ ان مانیټورینګ سیستم لرو، انرژي مینجمنت سیستم لرو چې د انرژي د مینجمنت سیستم یعنی د انرژي د مدیریت سیستم موږ کولای شو چې د دې لارې موږ خپل ټوله انرژي سکور دا مارکیټ دا شفاخانه دا که هر ډول سیستم یې غټه واړه دا ټول کولای شو چې موږ په آنلاین ډول کې د دنیا کې د افغانستان په هر ځای کې موږ مدیریت کوو. نو موږ سیستم سیده نوې ده، موږ کولای شو چې د جنراتور برق، دولتي برق، د سولر سیستم او همدارنګه بادي برق دا ټول سره یو ځای کوو او موږ د اتومات آنلاین لارې چې موږ هر ځای کې موږ دا څلور وړ سره مدیریت کوو چې څومره موږ جنراتور برق مصرف کړي، څومره دولتي برق مصرف کړي، څومره موږ د سولر انسټالیشن کړي او څومره د سولر لارې موږ انرژي لاس راوړې ده. نو موږ د دې سیستم لارې دغه سیستم چې موږ تقریبا له 2020 راهیسې کال راهیسې کار کوو په ټول افغانستان کې. موږ لومړنی شرکت وو چې موږ دغه سیستم باندې کار شروع کړ او الحمدلله اوس دا د موږ نتیجه ګورو. ډیر خلک له تقریبا 13-15 کالو راهیسې ډیر خلک خوشاله دي او موږ له دې سیستم څخه راضي دي. د انجینر صاحب محترم د کونړ ټي وي درنو لیدونکو ته ستاسې په شرکت کې چې کوم سامانونه دي دا به ورته لږ تشریح کوي، معرفي به کړئ او تر څو هغوی هم غواړي ځان ته یو ښه برېښنا چمتو کړي یا جوړه کړي او بیا تاسې سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه اظهار صاحب محترم. یوه خبره دې هیره نه وي چې موږ د افغانستان د کابل ولایت ترڅنګ په ډېرو ولایاتو کې موږ خپلې نمایندګیانې لرو چې د ننګرهار ولایت او ترڅنګ موږ وغوښتل چې کابل او همدارنګه د کونړ ولایت شریفو خلکو ته داسې د سیندونو په منځ کې سار ولایت ده او له برق څخه محرومه ده، موږ غوښتل چې دا خپله ټکنالوژي خپل سیستمونه د کونړ شریفو خلکو ته هم راوړو چې هم به د کونړ شریف خلک د لوړ با کیفیته مواد څخه برخمن شي او همدارنګه هم به د دې قیمتونه کم وي. نو زه به تاسو د خپل سیستمونه چې موږ څه لرو د کونړ په نمایندګۍ کې او همدارنګه په ټول افغانستان کې چې موږ څه لرو هغه ټوله نمایندګي د هغې ټول ټکنالوژي موږ کونړ ولایت ته را انتقال کړي. چې تر ټولو مهم شی چې دا موږ په ټول په مشرقي زون کې موږ د اوساکا هندي بیټرۍ نمایندګي ځان سره لرو. اوساکا هندي بیټرۍ نمایندګي دا د هند په هیواد کې تولید شوي دي، همالته جوړ شوي دي، تقریبا شپېته میاشتې کار کوي. خو موږ دلته له 12 نه تر 13 میاشتو پورې خلکو ته ضمانت ورکوو چې دې ډیوډي سایکله ماتر موږ کولی شو تر 80% پورې استعمال کړو. دا لیډ اسید بیټرۍ دي. دې ترڅنګ موږ لایف فاسټ هم هنډۍ بیټرۍ لرو. د هنډۍ بیټریو دا ټال ټیوبلر بیټرۍ په نامه دي چې دا ټال ټیوبلر تیزابي بیټرۍ دي. دې موږ هم یو کال وارنټي ورکوو. دې ترڅنګ د سایټي په نامه د ویتنامي بیټرۍ دي. دا وچې بیټرۍ دي چې نه تیزاب خوري او همدارنګه دې تقریبا موږ 3 کاله ضمانت ورکوو. دې ترڅنګ یو بل نوې ټکنالوژي چې هغه افغانستان کې نوې ټکنالوژي ده لا تر اوسه افغانستان ته نه راغلي چې دا د آل ان ون سیستمونو لیتیم بیټرۍ دي. آل ان ون سیستم په دې معنی دغه شکل کې ستاسو ښکاري دا 3 کیلو واټ انورټر ده چې 3 کیلو واټ انورټر ترڅنګ 3 کیلو واټ هاوره بیټرۍ لري. دا یو بیټرۍ 3 کیلو واټ هاوره دا خپل پاسول انورټر د لاندې بیټرۍ ده، دواړه یو ځای. دا خو د کور د مارکیټ د هر څه د ښکلا لپاره ډېر زیات مهم ده او بل همدارنګه دا بیټرۍ موږ کولی شو تر 15% پورې استفادې وړ وګرځوو. کله چې دا بیټرۍ د 15% استفادې وړ ګرځوو دا موږ خپل لکه دا تاسو ته ښکاري ډیجیټل سکرین لري چې موږ څومره برق لرو، څومره سولر پروډکشن کړی ده او همدارنګه څومره بیټرۍ کې چارج لرو، څومره لوډ په اوس مثلا موږ په کور کې څومره ګروپونه لګولي دي، څومره کولر په لګولي دي، د هغې منظم ټول واټیج موږ ته ښیي. 1 کیلو واټ برق دی په همدا یو ساعت کې اچولی ده. کله چې دا 90% ته 95% ته رسېږي دلته ته موږ اتومات اپشن ورکړی. دا له 95% نه بعد دا خپله ګلیږي. له هغې نه بعد دا د فعالیت جوګه نه وي. که 95% نه ټیټي هېڅ اړتیا نشته. موږ کولی شو دا اتومات آنلاین کنټرول هم کړو. که هر ځای کې موبایل له لارې موږ کنټرولولی شو. موږ کولی شو دې ته خپل رینج وټاکو چې دا تر مثلا تاسو 80% پورې استفادې وړ وګرځوه، 90% پورې استفادې وړ وګرځوه. دا سیستمونه چې دي له 1.8 کیلو واټ هاور نه شروع تر 10 کیلو واټه پورې دي. تر 1.8 کیلو واټه بیټرۍ له 1.8 کیلو واټ انورټر سره، 3 کیلو واټه بیټرۍ له انورټر 3.2 کیلو واټ هاور انورټر سره، 15 کیلو واټه بیټرۍ له 15 کیلو واټه انورټر سره، 10 کیلو واټه بیټرۍ له 10 کیلو واټ بیټرۍ سره. مختلف قسمونه دي. دا نوې ټکنالوژي ده. دې به سیستمونه داسې ووایي چې دا افغانستان کې لا تر اوسه راغلي نه دي او موږ کولی شو دا سیستمونه په افغانستان کې خصوصا د کونړ په ولایت کې د کونړ شریفو خلکو ته ډېر په لوړ کیفیت سره په ارزانه بیه سره له نورو سیستمونو نه به ډېر زیات فرق کوي
10 کال لپاره به موږ د بیټرۍ وارنټي ورکوو چې 10 کال د بیټرۍ ضمانت کوو. دا تقریبا 6000 لایف سایکل لري. یعنی که چیرې موږ 6000 ځل چارج او ډسچارج کو دا موږ ته کار کوي. که چیرې موږ د ورځې یو ځل چارج او ډسچارج کو دغه بیټرۍ موږ ته 18 کال کار کوي. خدا سه موږ 10 کال دی وارنټي ورکوو. دا د کار موده تقریبا کولای شي د 18 کال نه اضافه کار وکړي. نو د 18 کال پورې کار کوي. د انورټر ضمانت څه دا د عمر شی ده. د دې یو بیټرۍ سره موږ کولای شو و اته بیټرۍ دا نورې خرابې شي خدا به نه خرابېږي. دا موږ تر اخره وخت پورې موږ ته کار کوي او موږ سره به ملای. رښتیا انجینر صاحب ډېر غوره نوښتونه دي په کونړ کې. البته داخل ته نور څه به مو ولې نه اظهار ته داخل ته به موږ لاړ شو. مننه راځئ تاسو. د سولرو په بخش کې موږ څو کمپنۍ سولر دلته راوړي چې لانجی دي، جنکو دي، ای جرمن دي او ټینکا دي. ټینکا او ای جرمن سره دا دواړه جرمني برانډونه دي. دې ټولو موږ 10 کال ضمانت کوو. که 10 کال کې د سولر کې هر څه مخ ته راغی که خراب اسوا یو له طبيعي آفت نه بغیر مثلا تندر پیرا غورځيږي بل څه پیرا غورځيږي خو پار صدا هغه شان سي هغه د خپل سولر کیفیت پورې اړه لري. که 10 کال پورې پدې کې هر څه راغله 10 کال موږ دې ذمہواری تاسو ته موږ 10 کال ضمانت کوو. چا خبره نیمه زندگی ده. نورو تم ورځ د انورټر بخش کې موږ لکه هغه د جی زیډ اچ په نامه سدا 15 کال وارنټي ورکو. د هغه ترڅنګ موږ نوري مهم د نړۍ مهم برانډونه انورټر لرو. دلته موږ تقریبا د ګروواټ ترڅنګ ګروواټ لرو، انویرکس لرو، ریلیکس لرو او همدارنګه سید کراون انورټر. د ګروواټ انورټر دا یو ډیر مهم ټاپ برانډ ده. نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات وځي. دا چې کونړ ولایت کې دا نوې ټکنالوژي او موږ کوشش وکړو چې د افغانستان ته راوړو، کونړ ولایت ته راوړو. دې تقریبا موږ تر یو کال یو نیم کال 2 کال پورې موږ دې ضمانت ورکو. د دې دا 6 کیلو واټ سیستمونه دي، 15 کیلو واټ سیستمونه دي، دا اپګریډ دي. موږ کولای شو هایبریډ، موږ کولای شو دغه سیستمونه هم له دولتي برق سره وصل کو، هم له جنراتور سره وصل کو، هم له خپل بیټرۍ سره وصل کو، هم له سولر سره وصل کو. لکه د ټولو لاري بیا موږ دې خپل آپشن ورکو. سمنګ ته اول سولر نه برق واخله، دویم موږ د بیټرۍ نه برق واخله، دریم له موږ د کچيري بیټرۍ نه وا سولر هم نو موږ د دولتي برق واخله. تر هغه سم مثلا وريزه نه د بیټرۍ کې چارجي سولر د دې توانایي لري چې موږ لوډ برداشت کی هیڅ ضرورت نه سمنګ دولت نه برق واخله او دولت بل په موږ اضافه سي. دا بل به موږ ته کولای شي چې موږ یو کال یو نیم کال په موده کې د ټول مصرف د ټول سیستم قیمت پوره کی. حال دا سي 10 کال د بیټرۍ ضمانت وي یا د 10 کال به د سولر ضمانت دي. دا نور به باقی به انرژي به موږ مفت مصرفي مفت به. دې ترڅنګ دا د انورټ سیستمونه دي. دا انورټ سیستمونه موږ کولای شو چې دا 1.2 کیلو واټ نه نیول ته 13 کیلو واټ پورې. دا سیستمونه موږ د اوبو بخش کې ایریګیشن سیستم کې ځینې جان دي چې هغه الته دښتې دي، للمي دښتې دي، اوبونه لري. کولای شي چې د زراعت لپاره دا انورټر موږ انورټ استفاده کو. پمپونه لرو چې زیډ سیل په نامه ډیر ټاپ برانډ اوس به تاسو وګورئ. لاغه سره دا وصل کو او دا موږ د خپل ځمکې کو کورونه یې که هر څه داغه لپاره د پام وړ او برا پورته کیږي او به موږ ته برابرې. دا انورټر د هر یو خپل د انویرکس ټاپ برانډ دا، کراون ټاپ برانډ دا. انویرکس دا هم 4.2 کیلو واټ، 3.2 کیلو واټ، 3 کیلو واټ، 1.2 کیلو واټ مختلف قسمتونه سي چا کور وړکې غټي مارکیټونو سیستم په مونږ دغه په مطابق باندې د هر کور ته په کتو سره موږ کولای شو ته مختلف سره. انجینر صاحب نور ته ورګرځو دا مو وکړل. نو وختونه چې نور دلته موږ د کونړ د خلکو په مطابق باندې یو شره دا 15.2 کیلو واټ هاوره بیټرۍ ده او 15 کیلو واټ انورټر ده. قیمت څومره راځي؟ دې قیمت نظر په سیستم فرق کوي. نظر په د کور په کچېری موږ مثلا یو کور لپاره د اماغي په مطابق باندې سولر انورټر بیټرۍ دا ټول څه یو شی وکړو د خلکو په ضرورت مطابق باندې. بیا هغه وخت موږ ورته د قیمت محاسبه هم کولای شو. انجینر صاحب ډیره مننه. تاسو مخکې یاد وکړه چې موږ د افغانستان په نورو برخو کې یا نورو ولایتونو کې هم دا ډول نمائندګي نه لرو او فکر کوم مرکزی دفتر کابل کې بله بله ټول ټال څومره سرمایه شوې ده په دغه موږ تقریبا د فلحال کونړ ته موږ دویم لومړیتوب ورکړ. موږ ننګرهار کې جلال آباد ښار کې نمائندګي لرو، رحیمي مارکیټ کې د سن ایچ سولر سروسز په نامه،
په ګولډن بزنس سنټر کې د سنټیک په نامه خپل نمائندګي لرو او د مارکو بازار کې مونږ هم د سنج سولر شرکت په نامه یو نمائندګي لرو. د کابل ترڅنګ مونږ به کونړ کې هم خپل نمائندګي فعال کړه. دا تقریبا ټوټل سرمایه سي د سه مونږ تقریبا 1 ملیون افغانۍ په ټولو سیستمونو باندې مونږ لګولې ځانې ټکنالوژي په افغانستان ته راوړې. انجینر صاحب دا پوښتنه په خاطر چې اوسني ځوانان تر 10,000 پورې ډالر پیدا کی غواړي خارج ته لاړ شي او باندې دای چې کارونه نشته. مونږ کوم ټیم سي دا مونږ ځان سره عهد کړی مونږ ته هم دا چانسونه مونږ کولای سو چې کله مونږ اول راغلو نو مونږ ته د لندن نه ډېر یونیورسيټیانو ماته شخصي درې پانتونونه ایمیلونه وکړل چې ماسترۍ ته لاړ سي. خو ځینې خلک سلار چې ماسترۍ په نامه ته بیا پاتې سي اسایلم اخلي بل څه اخلي. مونږ ځان سره اول نه عهد کړی چې مونږ د افغانستان د 4 ملیون نفوذ په سرمایه باندې مونږ تعلیم کړی. پاکستان ته لاړو تعلیم هم وکړ پانتونه مې ویل هغه هم د دولت په پیسو تللی چې اوس ماستریم کوو هم د دولت پیسو کوي. دولت مونږ خدای سره عهد کړی ځان سره عهد کړی چې ان شاء الله مونږ به داسې کار ونکړو چې خپل وجدان ته ملامت خپل د وطن خلکو ته ملامت وطن مور ده وطن کور ده وطن ګور ده. د دې درې واړو په نظر کې نیولو سره به موږ د وطن ته خدمت کوو د وطن کې پاتې کېږو ان شاء الله. انجینر صاحب دغه غوره اقدام مو تاسو ویل 15 کاله کېږي چې تر سره کړی تر دې د څومره بریالي دي؟ الحمدلله له خدای نه ډېر راضي یو. ما یو پیغام هغه خلکو ته سیاغي غواړي وایي چې وطن کې کار نشته وطن نه وځي با تعلیمه خلک دي. تاسو ته دا پیغام تاسو یو نوښت وکړئ لزان نه یو نوښت وکړئ لکه څنګه چې مونږ کړه مونږ ریسک اخیسته دا خطرم کا اخیسته که هر څه اخیسته خو سرمایه دی وطن کې دا وطن کې پکاريږي وطن کې مصرفيږي د دې خلکو لپاره خدمت ده ځان دم خدمت ده آخرت هم خدمت ده. نو دې ته زه دا وایم چې مونږ الحمدلله دا 15 کال راځي مونږ کوم فعالیت کوو کوم سټیپ چې مونږ ویلې چې مونږ به دا 15 کالو کې وو دا مونږ داخل دي 15 کالو کې واله. انجینر صاحب ډیره مننه دا راکوي چې په کونړ کې او افغانستان کې خصوصا په کونړ کې څومره سټاف لري مثلا څومره کسان؟ مونږ دلته انجینر صاحب بلال احمد چې تاسو به ورسره تاسو دا معرفي کوم دا د کامسټس یونیورسيټي اف اسلام آباد نه الکتریکل الکترونیک انجینرینګ کړي. نو دې ترڅنګ مونږ دلته سلو ټیکنیشنان لرو. دا انجینر دا به تخنیکی انجینری سه پروژو ترڅنګ واړو غوي ټول یو ارزیابي ودا کوي. نور سلو ټیکنیشنان بدل د کار کوي 15 کسان لکه مونږ سره ټول افغانستان کې تقریبا مونږ 10 کسانو پورې مونږ سره کار کوي. نو کونړ ولایت کا وسه کوم مونږ سم کده آینده کې په خیر دا کار مخکې لاړو نو ان شاء الله د کونړ خلکو لپاره هم د کار زمينه ده مساعده ده هم د مستقیم هم غیر مستقیم. نو په مستقیم ډول باندې به موږ سره دلته اوس 15 کسان کار کوي. انجینر صاحب فکر کوم د کونړ مسؤل انجینر صاحب بلال احمد نومیږي د کونړ ولایت مسؤل ده او دا به د خپل ځان معرفیم کی خبر ور سره کوي. انجینر صاحب سره بیا انجینر صاحب تاسو تم خراغلاس وایو د کونړ ټي وي پرسلی مننه انجینر صاحب اول سر کې تاسو ته د کونړ ټي وي ټول همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او الله پاک تاسو د خدمتونو ایمان پته لګي و چې دومره زحمت هم وي شو زموږ زه تراله او ډیر شکریا مدا کوم. زمانوم حضرت بلال بابر دی کونړ ولایت سوکې ولسوالۍ د بابړ د کلی فعلی وسلي اوسېدونکی ما او خپل د لیسانس دوره چې مې کومه وه د تعلیم هغه مې د پاکستان هېواد د اسلام آباد کامسټ یونیورسيټي اسلام آباد ابټ آباد کیمپس نه کمپلیټ کړې ده او فلحال انشاءالله دلته د دې برانچ مسؤل یم. نړۍ یو جهان مننه ستاسو نه چې زموږ اواز زموږ پراډکټ زموږ خدمات هم عوامو ته شو کړو او الله موږ عوامو په خدمت کې د برق په برخه کې مطلب کلینیک کې چاته ضرورت دي مکتب کې ضرورت دي د برق په کور کې ضرورت دي او نور کوم داسې په هره برخه کې چې د برق ضرورت انجینر صاحب بریاوې درته غواړو ډېره زیاته الله دې ستاسو عزت وکړي هر وخت راشئ. درنو لیدونکو داسې یو وخت او اوس هم داسې ډېر شمېر خلک شته چې دلته څه دي د دې سره نابلد دي. دا ډېر د ویاړ ځای دی چې څو افغان ځوانان لرو کونړي ځوانان لرو هغوی تر د لیسانس کچې پورې زده کړې کړي او بیا خپل هېواد ته ښه
ټټر ډبولی دی تر څو خپل هېواد ته خدمت وکړو. انجینر صاحبانو تاسې له دواړو څخه یو جهان مننه چې داسې نوښتونه مو کونړ ته راوړي دي او هېواد ته خدمتونه ډېره زیاته مننه د کونړ ټي وي نه ډېره مننه اظهار صاحب تاسو نه ډېره مننه موږ هم خدمت کیو تر څو چې په موږ کې سای تر څو چې موږ ژوندي یو انشاءالله موږ به د وطن ته خدمت کوو د کونړ خلکو ته به خدمت کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي او ستاسو له تشویق ستاسو له راتګ نه یو جهان مننه کور مو ودان خدای مو راوله. انجینر صاحب سلامت اوسئ. درنو لیدونکو که تاسې هم دا ډول نوښتونه کړي وي او یا مو په کونړ او یا نورو ډېرو ځایونو کې لویې سرمایه اچونې کړي وي او سرمایه ګزاري مو کړي وي البته نو دغه په سکرین تاسو ته وټساپ شماره معلومیږي له موږ سره اړیکه ونیسئ او موږ یې انعکاس ورکوو تر څو لیدونکو ته یې وړاندې کړو لکه څه ډول چې مو دا وړاندې کړو او دا خورا ډېر یو لوی پرمختګ دی. ما سره داسې الفاظ نشته چې زه په دغه لویو پرمختګونو نور وغږېږم خو بهرحال نوښت دی او خدای دې وکړي چې د کونړ نه دوی ښې خاطرې ترلاسه کړي او دا نن چې کوم شرکت افتتاح شو دغه کومه نمایندګي افتتاح شوه دا خورا لوی پرمختګونه وکړي. درنو لیدونکو دا خپرونه اوږدېږي او بیا یې د کتلو توان په چا کې نه وي نو په همدې ځای پای ته رسوم تر بیا چې اظهار ارمان ستاسې درانه چوپړ کې زریږي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله او د داسې ګلونو ځوانانو په هیله چې هېواد ته خدمتونه کوي. خدای په امان. کور ودان.